کاروبار بند دی. علماء وی دی ماسخوتن د مانځه نه پس په پابندۍ سره 1500 پیری درود شریف شروع کی. قرضونه او کاروبارونه هر څه به قرضونه به ختم شي او کاروبار به کوله وشي. الله به چری نه غریب کوي چې کم سړی درود شریف ډیر وایي. یو هغه دا وجه لیکلي چې دام د رزق د پراخۍ دپاره چې دې سړي باندې به غربت نه راځي چې کم بنده درود شریف وایي. کنی شروع کوي درود شریف وایي غربت به نه راځي انشاءالله همیشه به دې مالدار. بل علماء هغه لیکلي دي وایي چې کم سړی حجونه او عمرې سیوا کوي دی به نه غریب کیږي. مونږ خو وایو چې که حج او عمرې لزم جو ټولې پیسې به په دې ولګي نو بیا به څه کوو چې کم سړی حجونه او عمرې ډیر کوي دی به نه غریب کیږي. لیکلي په ده به الله مالداري راولي. دی به الله نور مالداري چې حج له ډیر ځي او عمرو له ډیر ځي. دی به الله نور مالداري او نور مالداري به پې الله راولي. کاروبار بند دی. علماء وی دی ماسخوتن د مانځه نه پس په پابندۍ سره 1500 پیری درود شریف شروع کی. قرضونه او کاروبارونه هر څه به قرضونه به ختم شي او کاروبار به کوله وشي. الله به چری نه غریب کوي چې کم سړی درود شریف ډیر وایي. یو هغه دا وجه لیکلي چې دام د رزق د پراخۍ دپاره چې دې سړي باندې به غربت نه راځي چې کم بنده درود شریف وایي. کنی شروع کوي درود شریف وایي غربت به نه راځي انشاءالله همیشه به دې مالدار. بل علماء هغه لیکلي دي وایي چې کم سړی حجونه او عمرې سیوا کوي دی به نه غریب کیږي. مونږ خو وایو چې که حج او عمرې لزم جو ټولې پیسې به په دې ولګي نو بیا به څه کوو چې کم سړی حجونه او عمرې ډیر کوي دی به نه غریب کیږي. لیکلي په ده به الله مالداري راولي. دی به الله نور مالداري چې حج له ډیر ځي او عمرو له ډیر ځي. دی به الله نور مالداري او نور مالداري به پې الله راولي. په نه راځي انشاءالله همیشه به دې مالدار. بل علماء هغه لیکلي دي وایي چې کم سړی حجونه او عمرې سیوا کوي دی به نه غریب کیږي. مونږ خو وایو چې که حج او عمرې لزم جو ټولې پیسې به په دې ولګي نو بیا به څه کوو چې کم سړی حجونه او عمرې ډیر کوي دی به نه غریب کیږي. لیکلي په ده به الله مالداري راولي. دی به الله نور مالداري چې حج له ډیر ځي او عمرو له ډیر ځي. دی به الله نور مالداري او نور مالداري به پې الله راولي.